سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني نن سهار د یوه دوه ورځني سفر په موخه د بلخ مرکز مزار شریف ښار ته ولاړ. د ولسمشر ماڼۍ ویاند هارون چخانسوري وایي ښاغلی غني به په دې سفر کې چې لومړۍ میرمن هم ورسره مله ده یو 360 بستریز روغتون پرانیزي او د بلخ ولایت له ټولو ملکي او پوځي مسؤلینو سره هم په جلا جلا توګه وګوري. د نوموړي په وینا ولسمشر به له دې سربیره د دغه ولایت له بېلابېلو اقشارو سره هم لیدکاته وکړي. په کندهار کې د یوې چاودنې له امله 2 نجونې وژل شوي او د 14 نورو نجونو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره ورځ د ژیړۍ ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د دوی موټر په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د کندهار د امنیه قمندانۍ د ویاند په وینا د دغې پیښې ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. له دې سره سم د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم د یوې چاودنې له امله 9 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېره ورځ د ولسي تړون پروګرام په دفتر کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي په دې پیښه کې د یاد دفتر 3 کارکوونکي وژل شوي او د 4 میرمنو په ګډون 6 نورې ټپیان دي. ولسمشر غني وایي هر څوک چې بې نظمۍ ته ځي له دې وطن او خاورې سره جفا کوي، خو افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له دې ولس او خاورې سره جفا وکړي. ښاغلي غني تېره ورځ په ولسي او سیاسي چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ستر سلاکار ضیاء الحق امرخیل د معرفۍ په مراسمو کې زیاته کړه چې افغانستان یوازې د افغانانو پر مټ ارادې او طرحې جوړیږي. نوموړي همداراز پړه کړه چې سوله له نورو نه غواړو، که چیرې ټول افغانان سره یو موټی واوسي هر څه کولی شي. په ورته وخت کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ستر سلاکار ضیاء الحق امرخیل ژمنه وکړه چې په ټول قوت سره به د ولس غږ ولسمشر ته او د ولسمشر پیغام به ولس ته ورسوي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د اندونیزیا د ټاکنو له کمیسیونه وغوښتل چې د افغانستان د ټاکنو له کمیسیون سره د تجربو د تبادلې او ظرفیت لوړونې په برخو کې همکاري وکړي. عبدالله تېره ورځ په جاکارتا کې د اندونیزیا د ټاکنو د کمیسیون له غړو سره په کتنه کې همداراز د افغانستان د ټاکنو په اړه خبرې وکړې او د دوی پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړل. په دې ناسته کې د اندونیزیا د ټاکنو کمیسیون غړو په دغه هیواد کې د ټاکنیز سیستم په اړه ښاغلي عبدالله ته هم مفصل معلومات ورکړل. او یو کس په کاپیسا کې د جعل او تزویر په تور د پولیسو له لوري ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مسؤلین وایي دغه کس چې عبدالله نومیږي د تذکرو د جعل په تور تېره ورځ د سیاد له بازاره نیول شوی دی. ویل کېږي له یاد کسه نږدې 1500 جعلي تذکرې چې یو شمېر یې د ټاکنو سټیکرونه هم درلودل ترلاسه شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.